پوښتنه مې دا ده چې دغه لاندې ورور څادر چې اچولی دا افغان ده که پاکستانی دی؟ دا زما خپل افغان ورور دی. د کوم جده دی افغانستان؟ دا لغمان یم. د لغمان یم. لغمان پاکستانی خو نه؟ نه نه الله دې نه کړي چې زه پاکستانی یم. دا څه بې غیرته شناختي کارت لرې؟ شناختي کارت لرې؟ د کوم ځای؟ د پاکستان. د پاکستان شناختي کارت لرم؟ لرې مان؟ نه نه لرم. پاسپورت یو شی هم نه لرې؟ هیڅ هم نه لرم. او یم نه پاکستانی؟ نه نه یم. کور دې پاکستان کې نه ده؟ نه دی. دا ډېر ښه بیا خوشحالۍ خبر ده. مننه کوم. صحیح ده. ښه ځواک صاحب چې خبرې م کولې څه م سره ویلې؟ ولا بس دا خو چې تا د زمونږ د حمزه اشنا نه داسې پوښتنې وکړلې چې ته د کوم ځای او د کوم ځای. زه یو خبره غواړم دلته ووایم. زه حق لرم من حیث یو افغان حق لرم. پوښتنه سړی وکړي ښه خبره ده، خو زما نه ډېر زیات افغان حمزه دی، زما نه ډېر زیات پښتون حمزه دی. نه تا نه ما دا پوښتنه نه ده کړې. نه غواړم چې دلته د بر وطن ټولو ولسونو ته دا خبره خیر نه بار وطن نه یو بار او کوز به نه سره کوو. کدی د کوز وطن ویم صحیح ده، که د بار وطن وي باید سره معلومه یې کړو. نه هېڅ ضرور نه ده. دا حق زه نه لرم چې چا نه دا یو پښتون نه یو افغان نه دا پوښتنه وکړم چې ته افغان یې که نه یې. یعنې دا حق ماته هېڅوک هم دا حق هېڅوک ولې نه زه دا حق پښتو ژبه خبرې کوي، دا افغان ده خبره. ځواک صاحب ما دنه پوښتنه وکړې اوس یې تا نه کوم. دا د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د لوی افغانستان دی، دا د باچا خان. لوی افغانستان دا نو خو منطقه خو به معلومه دی. کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د 400 دی. دا د 400 ده بس صحیح ده. کټر پاکستانی ده. نه دا د ما د پاره پاکستاني لږ صبر وکړه د افغانستان درې رنګه بیرغ لري. ودرېږه ځواک صاحب نو ته اوس خبرې ته غلطه خبره به زما په لیف کې زه دلته لاندې یو پاکستان ودرېږه د 400 یو ملا د فضل الرحمن د ګوند هغه هم راجي که چې دلته بحث وکړه هغه هم افغان. ما دپاره ګورئ دا ډول خلک دا اوس چې په ما باندې حاکمان دي دا تر ټولو زیات پنجابیان دوی دي. حاکمان یې پرېږده د 400 ملا د لاندې د افغانستان کې په کابل کې چې په هر قسم دا د همدغه د 400 د هغه پښتون چې تی پاکستانی بولي د هغه نه زیات پاکستانی دا ده. پاکستانی پرېږده دلته هغه هم له ټولو نه زیات ښه افغان د راوایخله دلته د فضل الرحمن د ګونده. که هغه ته حق نه ورکړې دی هم حق نه لري چې افغانستان په مسلو کې خبره وکړي. دی د لارو بار چغې وهي. دلته اعلان د ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې ده. فضل الرحمن